په سلامونه مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. یو ځل بیا د یاران کلیک یوټیوب چینل له لورې کوربه یم. دا چې روژه ده نو غواړم درته د اسلامي بڼه کې یو د پنده ډکه کیسه وړاندې کړم. ښځه او خاوند د واده په اوله شپه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه او خاوند د واده په اوله شپه خلک ټول ویده شي او دوی اودس وکړي او جاینماز باندې الله جل جلاله ته ودرېږي، نو الله جل جلاله تر ډېره خوشحاله او راضي کېږي. الله جل جلاله ملایکو ته امر کوي چې ای ملایکو، تاسو ته زه حکم کوم چې زما په عرش باندې نوي څراغونه ولګوئ او نوي سینګار جوړ کړئ. زما په عرش باندې فرشتې عرض کوي چې یا الله څه کېدو والا دي؟ الله جل جلاله فرمایي چې کېدو والا نه دي، کوي یې. لاندې تاسو ځمکې ته وګورئ چې یو نوی او شا هر څه پرېښودل او زما په خاطر یې په جاینماز ودرېدل او هغوی خپله جذبه نن زما په لاس کې راکړه. او الله جل جلاله ملایکو ته وفرمایي چې یوازې څراغونه مه لګوئ، د هغوی لپاره تحفې هم وروړئ، جنت ته ورشئ او زما د رحمت یو څادر راوړئ او ورشئ ځمکې ته یې د دوی چې چېرته ولاړ دي نو له دواړو نه یې د رحمت څادر تاو کړئ پکې. نو دوستانو په دې هیله چې دغه ویډیو خوښه شوې وي، که چېرې دغه ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې کیدای شي پوه نه وي ستاسو د رسېدلو وجه پوه شي، نو الله جل جلاله به تاسو ته هم اجر او ثواب درکړي.